د کابل د برید جزئیات هم واورېدل، خو راځو د قندهار د پروني برید په اړه باندې چې د متحدو عربي اماراتو 15 ډیپلوماتان هم پکې وژل شوي وو. چارواکو هغه وختي ویلې چې د اکثرو مړو یعنې پیژندنه یې سخته شوې ده او پیښه ډېره شدیده وه، خو تازه معلوماتو ته یې عزالله پوپل موږ سره د سکایپ د لارې نه دی. پوپل صاحب، اول خو ستړي مه شئ، د دې پرونۍ پیښې په اړه که معلومات ورکوئ چې مخکې ویل جسدونه لا نه دي پیژندل شوي، اوس معلومه شوله چې دغه ټول 11 یا 12 کسانو هویت څرګند شو، څوک دي؟ بله اشنا صاحب سلام علیکم. دقیقا د متحده عرب اماراتو د امریکایي او افغان ډاکټرانو یوه ګډه ډله چې د تیر ماښام راهیسې د دغه وژل شوو کسانو د سوځېدلو جسدونو د ډي ان اے معاینات یې کول، اوس یې تشخیص کړی چې په دې کې د اماراتي ډیپلوماتانو څخه یو ډیپلومات د سفیر لومړی سکرتر دی او متباقي هم نور همکاران دي. دغه راز د پارلمان 2 تنه غړي، یو د مشرانو جرګې او بل هم د ولسي جرګې، د کندهار د بهرنیو چارو رئیس په واشنګټن کې د افغانستان د سفارت یو مامور، او دغه راز هم د سفیر یو افغان ژباړونکی، او په ضمن کې دغه کسان چې 11 نفر دي د وژل شوي دي جسدونه د کندهار د والي معاون هم پکې شامل دي. پوپل صاحب، بله پوه شوم هویت معلوم شوی، دا د تحقیقاتو په اړه باندې اوس څه ویل کېږي؟ آیا دقیق دا معلومه شوې ده یا څه وایي چې پیښه څنګه شوې ده اصلا؟ جنرال عبدالرزیق په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې په 2 کوچو کې په فرنیچرونو کې د انفجاري مواد ځای پر ځای شوي وه، او په دې تړاو باندې هم تر اوسه پورې 4 نفره نیول شوي دي چې هغه نجاران دي یا هغه کسان دي چې د والي د میلمستون د ډیکوریشن مسؤلیت یې درلودي. دوی وایي چې په دغه میلمستون کې د والي میلمستون چې دی دا تقریبا تر 30 پورې کاریګرو دلته روزمره کار کاوه. نو دوی داسې وایي چې د دغو کاریګرو په وسیله باندې انفجاري مواد دلته داخل شوي دي او بالاخره دا حادثه پیښه شوې ده. خو د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حنیف اتمر هم کندهار ته راغلی دي او دلته د امنیتي ادارو سره هم چې موږ خبرې کوو، دوی وایي چې د تحقیقاتو د هر اړخیزې څېړنې لپاره دوی و نتایجو ته منتظر دي او غواړي چې په ډېر مسلکي او تخنیکي او هر اړخیزه توګه باندې دا موضوع تعقیب شي، چون دلته د اماراتو ډیپلوماتان هم و او د افغان حکومت هم ډېر باصلاحیته کسان دلته موجود و. دا حادثه یو قسم د کندهار د حیثیت لپاره موضوع ګڼي او په ضمن کې د کندهار د نسبي امنیت لپاره دا یوه غټه ننګونه ګڼي. مننه عزالله پوپل صاحب د تازه معلوماتو نه چې د قندهار د پیښې په اړه هم لیدونکو سره شریک کړل. خامخا به د تحقیق نتیجو په اړه هم تاسو نه نور معلومات به بل وخت اخلو. کور ودان.